دا دماکه چا وکړه؟ ریاست ته پته ده، ریاست ته پته ده چې دا دماکه چا وکړه. قسم په خدای پته ده، ریاست په خبر ده. دا ریاست رلژلي و چې د ماته دماکه وکړه. دا ریاست بخملو چې تیار کړي دي، ما ته پته ده ریاست دا بخملو چې دا تیار کړي دي، دا 3 کسان. ریاست شوروي، ریاست توپک ورکړی ده، ریاست بمونه ورکړي دي، ریاست آی ډي ورکړې ده. دماکې کوي دلته څڼې پریښي دي، برېتې پریښي دي. ریاست دی خپلو شهري ته تحفظ حفاظت نسي ورکولی. دا ریاست نه ده، دا ځنګل ده، دا د غلو د ډاکوګانو ځنګل ده، دا د غلو د ډاکوګانو ځنګل ده. ټولو ادارو ته پته ده چې د ماته اوس چا دماکه وکړه، ټولو خلکو ته پته ده چې ماته چار وکړه. دا ریاست شوروي ما انشاءالله جذبه په جي ده، یوې ذرې وره ما خوف نسته، یوې ذرې وره ما خوف نسته. غاړې چې مې منی و په زور یې نه وکړه، منی مې نه درې کا چې شهید سو، چې منی مې په غاړې چې دا منی یې کوم و، دا کوم منی و، دا ما دا کوم هار راچولی و. دا ما شهادت سره قبول و، ما چې یو طرف ته به شهادت یا بل طرف ته به کوم هار په غاړې شي، په چار نه وکشو. انشاءالله چې مقابله به دې کوم، ټول قوم ته وایو، پښتون قوم ته وایو وناره ولګو ازادي، د دې ظالمانو جابرانو غاصبانو دهشتګردو نه ازادي وغواړو، بل علاج نسته ده. ما ریاست دهشتګردي کوي، دا دهشتګرد ما ته ریاست شوروي، دا دهشتګرد ما په دا پیداواري ریاست ته دا ادارو ته پته ده چې د ماته نن دماکه چار کړې ده، پته ده ورته. د دې حق اواز نسي ښکلی، دې بعد به ازادي راځي، انقلاب به راځي. ته به ډېر مفتي مونس شاکر شهیدان کې، ته به ډېر مولانا خانزیب شهیدان کې، ته به یمن شهید کې، ته به مولانا سنجان شهید کې، ته به مولانا سمیع الحق شهید کې، ته به څوره شهیدان کې پښتانه ما به شهید کې. انشاءالله دا شهیدانو دا وینه به انقلاب راولي، دا به ازادي راولي. ټول پښتون نن په ما دا سبا به په تا دا ما وایه چې څوک خلاص ته، هېڅوک نه ده خلاص. که تا MNA MP نه دا هغوی توقع امید دي دا کټ که، که تا پارلیمنټ نه دا امید دي کټې که، که حکومت نه دی دا امید دي کټې که، که وزیر اعلی نه دی دا امید دي کټې که، که DCDPO DIG یا کمیشنر نه دی دا امید دي کټې که. دا DC دا DPO دا کمیشنر دا DIG دا په خبر دي، دا میلاو دي. ما داوا په کمیشنر په DIG DC لکی مروت او DPO لکی مروت باندې مې داوا ده، او ورسره مې 2-3 کلیوال دي چې هغه ریاست ساتلی دي، هغه باندې به داوا کوم. که FIR مې کټ کاو، که نه کټ کاو، چې په دې کسانو یې نه کټ کوي، کمیشنر بنو، DIG بنو، DC لکی مروت DPO لکی مروت ما 2-3 کلیوال دهشتګرد دي، په دې باندې به زه FIR کټ کوم. که دا کټ کوي خو ټیک ته، که نه حکومت ته ماته نه راځي، هېڅوک په ماته نه راځي، پولیس امن کمیټۍ نه بغیره یوه اداره به ماته نه راځي. زه ریاست نه ادارو نه هېڅ قسم تعاون امداد نه غواړم. دا ما سره ریاست کړي دي، دا ما سره ادارو کړي دي، دا ما سره پاکستان کړي دي.